د ډیورنډ کرښې په اړه د طالبانو تازه اعلان وایي دا فرضي کرښه ده او څوک د رسمي کرښې په توګه د منلو هڅه نه کوي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ډیورنډ هغه فرضي کرښه ده چې د افغانستان هیڅ واکمن حتی هغوی چې د پاکستان په غلامۍ هم تورنۍ ده نه ده منلې او تر اوسه دا مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي مسله ده. تازه خبر دا دی چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین چې د طالبانو د ملګرو ملتونو په سازمان کې هم د خپل استازي لپاره نومان کړی ډیورنډ کرښه یو فرضي کرښه ګڼلې ده. نوموړي په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانان دا کرښه له پاکستان سره د رسمي پولې په توګه نه مني. هغه همداراز ویلي چې دا کرښه د دواړو لورو ته پراته یو قوم سره ویشلي چې دا دوی ته د منلو او هیڅوک د دا هڅه نه کوي تر څو یا د کرښې ته رسمیت ورکړي. دا هغه څرګندونې دي چې د افغانستان په چارو کې د پاکستان د ځانګړي استازي آصف علي دراني وروستۍ مرکې ته غبرګون ګڼل شوی دی. آصف علي دراني ویلي چې په کابل کې واکمن حکومت د ډیورنډ پولې له څیرمې سیمو څخه د پاکستاني طالبانو ویستل او نورو سیمو ته لیږدول پیل کړي دي. طالبانو د نوموړي دا خبره هم رد کړې او ویلي دي چې په دې سیمه کې پاکستاني طالبان نه وو او لیږدول شوي کسان د وزیرستان اړوند کډوال دي. یو شمېر څېړونکي بیا وایي د طالبانو او پاکستان دا ډول نظري اختلافات سیاسي لوبې بولي او وایي دواړه لوري په داسې ظاهري ناندرو له خپلو ژورو اړیکو د افغانانو پام اړوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.